د امرالله صالح او د بادغیس د وکیل ترمنځ د بادغیس د سقوط کېدلو په اړه یو بل مهم راز افشا شو. صالح ولې دغه وکیل ته ویلي و چې جهنم ته دې لیږم؟ اوس اصلي راز څنګه افشا شو؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مشئ. ویل کېږي ټوله خبره د صالح په یو جګړن سرخي. اصلي خبره دا ده چې څه موده وړاندې امرالله صالح په بادغیس کې د اسیب اخندزاده په نوم خپل یو کس چې رتبه یې جګړني ده د جنرالۍ په بس کې د لیوا د قومندان په توګه ټاکلی و. د بادغیس وکیل نایب زاده په امنیت شورا کې ویلي و چې دغه سړی د دې څوکۍ لیاقت نه لري. که د دې پر ځای یو تکړه کس راشي نو ښه به وي او که نه وضعیت خرابېږي. دا چې هغه کس د صالح و نو صالح ورسره عقده ونیوله او په یو طرفه خبرو سره یې په نایب زاده د خاین او جاسوس تور ولګاوه. حقیقت دا دی چې نایب زاده کورنۍ نسبت د صالح ته د دې نظام د پایښت او ټینګښت لپاره بیخي ډیره قرباني ورکړې ده او اوس یې هم ورکوي. نایب زاده 2 ځلې د طالبانو پر وړاندې د زرګونو خلکو په وسیله د نظام په ملاتړ قیام وکړ. خطونه یې وساتل، مګر لکه ټول افغانستان کې چې د امنیتي ځواکونو ملاتړ ونه شو، هلته هم همداسې وشول. اوس نو صالح په یو مرمۍ 2 نښې وویشتې چې له کبله یې د بادغیس په سقوط کې هم د مرکز په بې کفایتیو پرده واچوي او هم د حسیب په خاطر په نایب زاده خپله عقده سړه کړي. هېواد د سخت بحران سره مخ دی، مګر تش په نوم مشران د جګړه نه او په بستونو جنګ دی. تاسو هم لطفا د صالح یو طرفه خبرو ته ډیر کش مه ورکوئ، ټول حقیقتونه به بربند شي. که صالح دومره وطنپال وای نو د هغه خلکو په وړاندې به یې غبرګون ښودلی و چې نه ملي سرود مني او نه د افغانستان درې رنګه بیرغ. صالح یو رواني انسان دی او بس که دومره نروي علیپور پر خلاف به اقدام کړی و چې افغان پیلوټان یې شهیدان کړل او الوتکه یې مکمل تخریب کړه. صالح که دومره نروي نو د حمید خراساني مخنیوی دې وکړي. صالح که دومره نروي نو د برېښنا پایو نړونکي مخنیوی دې وکړي چې معلوم اشخاص دي. صالح که دومره نروي نو الله اکبر مجاهد مخنیوی دې وکړي. داسې نور ډیر څه شته او ان ثبوتونه یې ټولنیزو رسنیو کې موجود دي، خو نه هر سړی خپلو ګټو په مخ کړي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پیل لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.